رسول کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایلی دي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وإذا الله د رسول صلى الله عليه وسلم د الله په عبادتو کې د الله په طاعت کې دونه کوشش کوي چې کله به رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې او عبادت ته ولاړ سو نو در دونه اندازې پورې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله پر عبادت باندې ولاړو چې د ده دواړې پښو مبارکې دا به وپړسېدلې دا مبارکه فرمایي فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اې د الله رسوله ته ولې دونه تکلیف پر ځان باندې وړې په عباداتو کې د الله په عبادت کې ولې دونه تکلیف پر ځان باندې وړې چې ستا پښې مبارکې وپړسېږي د ډېرې ولاړې سه د ډېر عبادته سه سره له دې چې الله رب العزت ستا مخت او شاته ټوله ګناهونه بخښلي دي د انبیاو په باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې هغه معصوم دي د ګناهو څخه نبي هیڅ کله قصدن ګناه نه کوي د ګناه کار نبي قصدن نه کوي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه عبادت کوي زموږ ګرانې مور سیدتنا عائشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها مبارک ورته وایي چې د الله رسوله دونه عبادت او دونه تکلیف ولې پر ځان باندې تیروي تا ته خو الله جل جلاله مخت او شاته ټوله ګناهونه بخښلي دي وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم په جواب کې رتول قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا اے عائشه ایا زه د الله جل جلاله شکر گزاره شکر ادا کوونکی بنده نسم چې الله جل جلاله کم نعمتونه ما ته راکړي دي پر دغو نعمتو باندې د الله شکر نکم ادا د الله شکر ادا کېدل دا دی چې د الله حق عبادت سړی وکړي د الله عبادت په حق سره په اخلاص باندې په محبت باندې د الله عبادت وسي حتی په احادیثو کې راځي د سیدنا ابي عبد الله حذیفه ابن یمان رضی الله عنهما مبارک سره روایت دی چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ د شپې لمونځ وکړ رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر منځ باندې ودرېدی ما د شا دخوا اقتدا ورپسې وکړ رسول کریم صلی الله علیه وسلم قرات شروع کړي او سورة بقره شروع کړل دغه موږ او تاسو چې ډیر ډیر وایي د قرآن عظیم شان په سر کې در الحمدلله ورسته چې کوم سورت ته دې ته سورة بقره وایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم سورة بقره شروع کړل دی مبارک فرمای زما دا ګمان سو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د سورة بقره یو سل آیات ووایي بیا به نو رکوع وکړي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم سل آیات د سورة بقره وویل مخ ته پسې ولاړی دی وایي بیا مې دا ګمان و چې کېدلی چې څه به نور ووایي بیا به رکوع وکړي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نور مخ ته پسې ولاړی بیا مې دا ګمان و چې کېدلی سي د سورة بقرې د خلاصېدلو وروسته به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکوع ته ولاړ سي دا یو سورة بقره به ووایي نور به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکوع ته ولاړ سي او قرات به ختم کی خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سورة بقره مکمله کې وویله رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په اول رکعت کې سورة بقره مکمله خلاص کړل نو دای مبارک فرمایي چې زما دا ګمان و چې اوس به نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نور ورکوع ته ولاړ سي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دې وروسته بیا
سورة نساء شروع کړل. د سورة بقره 280 آیات دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه 280 آیات ټوله په یو رکعت کې ویلي. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم سورة النساء شروع کړی دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا سورة النساء مکمل ویلي ده او سورة آل عمران مکمل ویلي دي. او دغه سورتونه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویله دغه سورتونه سوکه ویله. داسې نه و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ډیره تلواره یا په ډیرې تیزي باندې دغه آیاتونه ویل، سوکه یې دغه سورتونه ویل. د سورة آل عمران 200 آیات بیا په یو رکعت کې ویلي دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سورة آل عمران او د سورة النساء چې 180 آیات دی دا ټوله یې ویلي دي. 200 آیات 180 آیات او دغه رقم د سورة بقره ټوله آیاتونه دا درې سره سورت رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو رکعت کې ویلي دي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله دغه آیاتونه ویله په دغه آیاتو کې چې به کله تسبیح راله هغه د الله د پاکي آیاتونه به کراله، د الله د پاکي د بیانولو آیاتونه به کراله. بیا به رسول کریم صلی الله علیه وسلم تسبیحات ویلې. او چې کله به د سوال آیاتونه کراله رسول کریم صلی الله علیه وسلم به سوال کې کوي. او چې کله به د تعوذ آیاتونه راله د پناه آیاتونه به راله رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هلته اعوذ بالله ویله. خو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم رکوع وکړل. په رکوع کې سبحان ربی العظیم دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویل. خو دغه رکوع کې دغه تسبیحات نفل المنځ دی، د شپې نفل المنځ دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوي. په دغه رکوع کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه سبحان ربی العظیم دا هم دونه ډیره ویل لکه څونه چې ولاړو بیا رکوع دونه اوږده وه. بیا چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم را ولاړ سو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا ویل. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا دونه ولاړو لکه څنګه چې په رکوع کې څونه ودرېدی یا قرت څونه وویلي. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم سجده وکړل. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سجده دونه وه لکه ولاړه. دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه طریقه وه چې د شپې به د لمنځونه کول، نفلي لمنځونه به کول. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه بې حده کوشش و د الله جل جلاله په عبادت کې.